که چېرته لوی افغانستان جوړ شوی انشاءالله په 2023-25 کې به جوړېږي، دا ټکه پورې به دا ټول یو افغانستان کېږي. ځکه دا مقبوضه افغانستان دغه اشغال شوې خاوره چې زموږ نه پنجاب نیولې ده دا بېرته ترلاسه کېږي او یو پرمختګ افغانستان به جوړېږي. خو په دې کې به پیدا د چا وي؟ پیدا به د ښکته افغانانو پښتنو ډېره وي که د پورته افغانانو پښتنو؟ په دې د خبرې کوم، ځکه چې زموږ بعد ښکته پښتنو افغانانو ورونو سره دا فکر او دا سوچ دی که موږ چېرته د افغانستان حصه جوړېږو نو زموږ به څه کېږي، یعنې زموږ به حالت څنګه وي؟ ځکه چې افغانستان کې خو جنګونه وو، دې وروره مخه پنجاب طرف ته وه. نو یو خو انشاءالله تاسې مطمئنه شئ چې هم به د لر پیدا وي هم د بر پیدا وي. 80% به د ښکته افغانانو پښتنو پیدا وي، 20% به د پورته افغانانو پښتنو پیدا وي. خو یو خبره ته زه کومه چې زه چلنج په دې میډیا ورکوم، که زما یوه خبره چا غلطه ثابت کړه او یوه خبره مې دروغ ختلي چې ما کړې ده د پاکستان باره کې، داسې زما خبرې یا داسې د مبین صاحب خبرې موږ چې څه ویل انشاءالله هغه به عملي کېږي. او ولا کې مې د یو پارټۍ سره تعلق هېڅ چا سره مې تعلق نشته، خو په لر او بر افغان خاوره وانې مین سړی یم په افغانانو پښتنو وانې. ما د عمران خان باره کې خبرې کړي چې عمران خان به دله بندي کوي، زما ویډیو شته کال 1.5 کال مخکې په ټیک ټاک کې بندي کو که بندي نه کو، تاسې دا خبره نه منله. د ته مې ډالر دې ته خېږي د پاکستاني روپو په مقابل کې، تاسې دا خبره نه. د ته مې پېټرول ډیزل د هر شی مې درته ښوده د پوج په باره کې چې دا د غلامان دي، دا د هغه دي، خو تاسې بدې دا بدې ردو خبرې نه دي وروره. که تاسې موږ ته بدې ردې ووایې دا بدې کنځلې وکړې دا وکړه هغه وکړه، دا خاوره زموږ دا پنجاب اشغال کړې ده او دا د افغانستان حصه وه دا او وي به انشاءالله به ډېر زر بېرته موږ ترلاسه کوو. پیدا دې ته ښیم تاسې که وګورئ د پورته وطن افغانان پښتانه څومره دي؟ تقریبا 4 کروړه دي که څومره دي کم و زیات. او د ښکته وطن پښتانه افغانان تقریبا 5 کروړه دي که 6 کروړه دي، ما ته اګزیکټلی هغه تعداد نه دی معلوم، خو دغومره تقریبا دي. اول خو په تعداد باندې تاسې ډېر هستئ. مهمه خبره دا ده چې اولنی ټکی دا دی که چېرته ښکته مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا ته اټکه پورې موږ خپله خاوره ترلاسه کوو انشاءالله ترلاسه کوې، اولنی د ښکته پښتنو پیدا یې درته ښیم. سود چې دی ګناه کبیره ده. کم سړی چې سود کوي هغه ښکاره د الله سره جنګ کوي او دومره عظیمه ګناه ده چې ما اورېدلي دي چې که په مکه کې لکه سړی چې خپلې مور سره زنا کوي، نو سودخور سړی هېڅکله جنت ته نشي تللی، هغه جهنمي وي. نو که تاسې د پاکستان سیستم وګورئ او په تاسې باندې کمې پیسې دي که 10 لکه دي که 8 لکه په یو نفر باندې دي، نو تاسې ټول به جهنم ته ځئ که چېرته د پاکستان تاسې ازادي وانهغسته او افغانستان سره یو ځای نه شوئ. نو اول خو هم جنت وګټلو چې افغانستان سره یو ځای شوي، اولنۍ ګټه خو هم دا شوه، دا خو هم ګټه شوه. بل د غلامۍ نه خلاص شوئ، د خپلې خاورې خاوندا شوئ، د خپلې خاورې د خپل د پلار نیکه وطن سره یو ځای شوي بېرته چې موږ انګریزانو بېل کړي او موږ دغه لوبې موږ سره کړې وه. بل دا دی چې تاسې د خپلې ژبې خاوندا شوئ، په خپله ژبه به خبرې هم صحیح کوئ، لیکل هم صحیح کوئ. کم قومونه چې په خپله ژبه په خپله لیکل نشي کولی، هغه قومونه هېڅکله ترقي نشي کولی او پرمختګ نشي کولی، دا امپاسیبل ده، ناممکنه خبره ده. دا شوه. بل دا دی چې ستاسې تعداد ډېر دی، که چېرته انتخابات کېږي که هر څه کېږي ستاسې به په حکومت کې په لوی افغانستان کې حصه ډېره وي، ځکه چې ستاسې تعداد ډېر دی، تاسې ډېر هستئ. نو نه به بیا پنجاب ته ځئ، نه به دوبۍ ته ځئ، نه به سعودي ته ځئ، نه به بل ته ځئ. صاحب مهربانه دلته په خپله خاوره باندې په خپل مدنیاتو باندې به مرور صاحب مهربانه کنټرول وي. برق دې وګوره، ګیس دې وګوره، نور مدنیات دې وګوره، ځنګل دې وګوره. ما دنیا لیدلې ده، یعنې د ټولو نه ډېره پیاده چې په لر وطن او په بر وطن کې کېږي هغه 80% به ښکته پښتانه افغانان کوي د هر شي. بل افغانستان چې دی افغانستان د زړه دی د ایشیا، موږ به تاجکستان ازبکستان دې طرف ته به لاره پیدا کوو، نو تقریبا یوروپ ته موږ رارسېږو، اوس چاینا سره لاره جوړېږي. نو خبره دا ده چې موږ به صاحب مهربانه خپل کاروبار بزنس به کوو، دا به د تجارت یو مرکز ګرځي او د ښکته پښتنو افغانانو کاروبار چې و په کابل باندې په افغانستان باندې و. دا اوس وګوره تورخم بند څه حال دی، دا اوس وګوره سپین بولدک بند څه حال دی. نو خبره دا ده چې زیاته پیدا چې ده هغه به ښکته پښتنو افغانانو ته رسي، ځکه ستاسې تعداد هم ډېر دی په حساب او تاسې چې دا کمې خبرې ته وکړئ دغه ټول شیونه تاسې خلاصېږئ. نو انشاءالله عزم به کوو چې لوی افغانستان به د خیره جوړېږي. 2023-25 دا آخري تاریخونه دي، هر څومره که بدې ورځې وکړئ دا کوم معنا نه ورکوي. بل
بل زما ګران افغانانو ښکته پښتنو ورونو ازادي چا ته په پلیټ کې نه ورکول کېږي دا قرباني غواړي قرباني به ورکوي انشاءالله قرباني د افغانان پښتانه اوس تیار دي نو انشاءالله دغه ګران افغانستان چې لوی افغانستان جوړ شي په دې کې به د لرو برو افغانانو عزت محفوظ وي موږ به دې کې به بعضې خلک اختلاف هم لري په پورته وطن کې یا په ښکته وطن کې هغې ته مه ګورئ ځکه چې کله بنګلادیش د پاکستان نه جدا کېدو نو ډېرو بنګالیانو ویل چې زموږ به څه کېږي مګر هغه بنګلادیش وګوره نن د پاکستان نه بهتر دی که اکانمي وګوري که هر شی وګوري د پاکستان نه بهتر دی نو انشاءالله سودا مه کوئ تاسې زموږ ورونه هستئ هم به د خویندې میندې په عزت کې وي هم به ځوانان په عزت کې وي او انشاءالله دا پنجابی چې نن تا نه پوښتنه کوي چې ته پنجاب ته ځې چې ته ځان رجسټر کړه لکه د ویزې یو دغه دی انشاءالله دا به چې دلته راوړي دا به سه مهربانه به ویزالي بیا به وایي چېرې زما د افغانانو د احمدشاه ابدالي وطن ته نو هم تاریخ جوړوي هم ژبه جوړوي هم اقتصاد جوړوي هم به د غلامۍ نه خلاصېږي د پنجاب د غلامۍ نه څه چې د امریکنیانو غلامان هم هستئ دوه رقمه غلامان تاسې هستئ نو د قرضونو نه هم خلاص شوي د سود نه هم خلاص شوي خپله ژبه هم لاسته راوړه خپله خاوره هم خپله کړه هر شی خپل کړو نو په د لوی افغانستان په یو ځای کېدلو کې ستاسې ګټه ډېره ده زموږ ګټه څه ده موږ ګټه دا ده چې موږ به د دې دهشتګرد ریاست نه خلاص شو چې همیشه زموږ په افغانستان باندې د جهادونو فتواګانې ورکوي افغانستان ته بمونه رالېږي زموږ وطن ورانوي نو اوس یو په امن فضا به وي یو بل سره به تګ راتګ وي او انشاءالله بیا به وګوري چې موږ یو بل سره به مینه محبت وي انشاءالله او موږ به انشاءالله بیا د دنیا نه به خلک کاروبار ته راځي افغانانو پښتنو ورونو تاریخ مطالعه کوي څو کاله مخکې تقریبا 100 کاله کې 19 کاله مخکې د دنیا ټاپ 10 اکانمي چې وي دغه حتی کې زموږ ستاسې په ګران افغانستان او په دې ښکته وطن مقبوضه افغانستان کې نو ورخطا کېږئ ما انشاءالله دا زموږ ستاسې په ګټه ده او پنجاب تا ته هېڅکله نه ازادي درکوي نه خپلواکي درکوي دا جوړ شوی د دې لپاره دی دا پاکستان ریاست چې دا پښتانه ذلیله کړي پښتانو نه غلامان جوړ کړي خپله ژبه ترې والي خپل تاریخ ترې والي انشاءالله خپله ژبه هم بېرته راګرځوئ تاریخ هم موجود دی د پلار نیکه وطن هم موجود دی دې باندې هېڅ تشویش مه کوئ چې تاسې به دغه شی یاره تاسې به تاوان وکړئ تاوان نشته ګټه د ټولو ده زیاته ګټه چې ده هغه د ښکته افغانانو پښتنو ده او انشاءالله د ګران لوی افغانستان په هیله چې په 2023 کې به انشاءالله اتړونه کوو او انشاءالله خنداګانې به وي خوشحالانې به وي او مټۍ به تقسیمو چې لوی افغانستان بېرته د احمدشاه ابدالي وطن بېرته جوړ شو زنده باد افغانستان زنده باد ټول افغانان پښتانه انشاءالله ازادي به اخلو د پنجاب نه او یو لوی افغانستان یو پرمختګي افغانستان به جوړو چې انشاءالله دوبۍ او سنګاپور به انشاءالله په دغه زکات کې به هم نه وي داسې به انشاءالله دا ګران افغانستان جوړېږي ځکه موږ یوروپ ته لاره پیدا کوو تاجکستان ازبکستان او دې ملکونو ته ټرینونه به وي ریلګاډي به وي څه مهربانه کوچونه به وي هوایي میدانونه به وي خوشحالانې به وي انشاءالله د احمدشاه ابدالي به وي او زموږ خپل تاریخ به وي نه به جناوي او نه به اقبال وي د اقبال په دې به مهربانه خوشحال خان خټک وي شاعر او د قائد اعظم په دې باندې به احمدشاه ابدالي او نور اتلان وي او په دې اټک پول باندې به انشاءالله تړونه کوو زنده باد ټول افغانان